بالکتاب والسنة حدیث نمبر 4 صفحہ نمبر 27 حدیث نمبر 4 9 نمبر لائن دے بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى زما ټول امتیان به جنت ته ځي مگر هغه څوک به نه ځي چې چا انکار وکړو چا د جنت د تلو نه انکار وکړو هغه به جنت ته نه ځي نو انکار په دوه قسمه دی یو دا چې یو سړی د جنت نه اعتقادا انکار وکړي چې جنت نه منه دا خو کافر دی د اسلام نه خارج شو ځکه چې د مسلمان لپاره په عقایدو کې یو عقیده دا ضروري ده چې دی دا ومني چې جنت حق دی او جهنم هم حق نو که داسې دی نو دی خو بیا کافر شو او که اعتقادا انکار نه کوي نو بیا ګنهګار دی صحیح ده د هغې بیا مطلب سره نو هغه مخکې نبي علیه السلام خپله فرمایي ګوره قالوا یا رسول الله صحابه تپوس کې اې د الله پیغمبره قیل ومن یأبا داسې بل هم څوک چې انکار به وکړي څوک دی چې انکار به وکړي انکار کوونکی به څوک قال من اطاعني دخل الجنه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک زما اطاعت کوي دی به جنت ته ځي ومن عصاني فقد ابا او چا چې زما نافرماني وکړه نو دی به جهنم ته ځي نو گویا چې د نبی علیه الصلاة والسلام اطاعت د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې چلیدل د نبی علیه السلام تعلیمات په خپل ځان کې راویستل دا د جنت ته راتلو ټیکټ دی او د نبی علیه السلام نافرمانی کول د هغې د احکاماتو د هغې د تعلیماتو او د هغې د سنتو طریقو نه انکار کول ځان ساتل هغه په ځان کې نه راویستل دا سبب د تلو د جهنم دی نو دغه د نبی علیه الصلاة والسلام اطاعت چې دا معیار شو په دې بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایا جابر رضی الله عنه فرمایي چې قال جاءت ملائکة الى النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرشتې راغلي ملائک راغله وهو نائم او نبی علیه الصلاة والسلام آرام کو ودو فقالوا اوس د فرشتو مکالمه ده په دې حدیث کې فرشتې یو بل سره خبرې کوي ډېرې عجیبه خبرې نو فرشتې څه وایي یو بل ته وان لصاحبكم هذا مثلا وستاسو دا ملګری چې دی نبی علیه السلام ته اشاره کوي وایي دا ملګری چې دی د دې لپاره یو مثال دی د دې لپاره یو مثال دی یا د دې متعلق یو مثال دی نو قال بعضهم فاضربوا له مثلا نو دا مثال ولا بیان کوي د دې ملګری یو مثال دی دا مثال د مخې ته بیان کوي وضاحت کوي نو قال بعضهم نو یو فرشتې پکې ووي انه نائم اخوده دی زمونږ د مثال بیانولو فایده څه شوه اخوده دی خوب کوي اخوی نه اوري نو وقال بعضهم نوري فرشتې وي هغې ورته جواب کې وایي وان العین نائما سترګې خوده دي والقلب یقظان خو زړه یخ دی معلومه شوه چې د انبیاو سترګې پټېږي خو زړه نه وده کېږي زړه یې همیشه یخي حتی چې انبیا چې دي نو هغې کوده هم وي نو په هغې باندې وحي راځي ځکه چې د هغوی زړه بیدار وي هر وخت بیدار وي په دې وجه باندې د نبي خوب چې دی په هغې سره اودس هم نه ماتېږي دا یاد ساتئ دا مسله د پیغمبر په خوب سره اودس د پیغمبر نه ماتېږي ځکه چې د هغې زړه بیدار وي سترګې صرف پټي بس دا خصوصیت دی د انبیاو نو فرشته ورته وایي چې سترګې خو پټې دي خو زړه یې ګوره یخ دی یو سوال پیدا کېږي هغه یوه مشهوره واقعه ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم او صحابو په یو سفر کې یو ځای کې آرام کوو د شپې نو سهار راوختو چاته پته ونه لګي ټول وده پاتې شو سوال پیدا کېږي چې د نبي علیه السلام زړه بیدار دی نو په کار ده چې نبي علیه السلام ته پته لګېدلی وی چې سهار راختلی دی د هغې آسان جواب دا دی
چې سحر د راختو د ادراک لري تعلق زړه سره نه دی، دا د سترګو سره دی. یعنی سترګو ته پته لګي چې کله دا غړېدلي، پته ورته لګي چې رڼا ده، او چې کله بند دي نو بیا خو سترګو ته پته نه لګي چې رڼا ده او که تیاره ده. نو د سبا د راختو د نه راختو تعلق د زړه سره نه دی، هغه د سترګو سره دی. او د نبي علیه السلام سترګې پټ وي، لہذا پته ونه لګېدل چې سبا راختلی دی او که نه. بهرحال پاک خو د الله حکمتونه هم امت ته د مسایلو تعلیم ورکوو الله د نبي علیه السلام په ذریعه. ها دې نه دا معلومه شوه چې د نبي علیه السلام سترګې اوده وي خو زړه یې بیدار او دا خبرې اورېدې، دا مکالمه یې اورېده. نو فقالو دې فرشتو چې کوم دی ووي مثله کمثل رجل چې د دې ملګري مثال د هغې سړي په شان دی بنا دارن چې هغه یو ښایسته کور جوړ کړي ځانه، وجعل فیها مأدبا او په هغه کور کې دعوت انتظام وکړي، پروګرام جوړ کړي. لکه موږ چې کور کله جوړ کړو نو نوی کور چې کله کډه ورته وړو د خیرات کوو که نه، نو یو سړی دی هغه کور جوړ کړي او هغه بیا په هغې کې خیرات وکړي، پروګرام پکې کېږي، دعوت وکړي. او وبعث داعیا او یو سړی ولیږي، داعي ولیږي چې ته لاړ شه خلکو ته دعوت ورکړه چې زما په کور کې پروګرام دی او تاسو راشئ، د خوراک انتظام دی کړی. نو فمن اجاب الداعیه وایي چا چې د دې دعوت ورکوونکي دعوت قبول کو، صحیح ده، نو دخل الدار دی به کور ته هم راشي، واکل من المأدبه او د خوراک به هم وکړي، دعوت به هم وکړي. ومن لم یجب الداعی او چا چې د دعوت ورکوونکي دعوت قبول نه کو، لم يدخل الدار دی به کور ته هم رانشي، ولم یأکل من المأدبه او خوراک به هم ونه کړي. صحیح. دا فرشتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال بیان کړ. فقالو نو بعضې فرشتو وی چې اولوها له د دې مثال وضاحت ورته وکړي، تعبیر بیان کړي، یفقهها چې دی پې پوه شي. قال بعضهم انه نائم، حق زړه مکالمه ده، بعضې فرشتو پکې وي چې خوده دی. وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب یقظان، سترګې خوده دي خو زړه یخ دی، بیداره دی. نو فقالو نو د هغې مثال وضاحت یې داسې وکړو چې الدار الجنه، کور چې دی دا جنت دی. مثال یې ورکړی و که نه، وایي د مثال د داسې سړي دی چې هغه ځانه کور جوړ کړي، وایي دا کور څه شی دی؟ جنت دی. والداعی محمد صلی الله علیه وسلم، او دعوت ورکوونکي څوک دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم دی، دې کور ته دعوت ورکوي جنت ته. فمن اطاع محمدا فقد اطاع الله، پس چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم دعوت قبول کو نو د الله اطاعت وکړو، قبول یې کو، د الله اطاعت یې وکړو، دی به جنت ته داخل شي. ومن عصى محمدا فقد عصى الله، او چا چې د نبی علیه السلام دعوت قبول نه کو، نافرماني وکړه، نو د الله نافرماني وکړه او دی به جهنم ته لاړ شي. نو محمد فرق بین الناس، محمد صلی الله علیه وسلم د خلکو په منځ کې فرق، یعنی معیار د نبی علیه السلام ذات ګرامی ده. که چا د نبی علیه السلام اطاعت وکړو، د الله اطاعت وکړو، دی به جنت ته ځي. چا چې د نبی علیه السلام نافرماني وکړه، د الله نافرماني وکړه، دی به جهنم ته ځي. معیار د نبی علیه السلام ذات دی. وعن انس قال جاء ثلاثه رهط الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، انس رضی الله عنه روایت ته چې درې کسان رااله نبی علیه السلام بیبیانو ته، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عبادت په باره کې تپوس کو چې نبی علیه السلام څومره عبادت کوي. صحیح ده. نو هغې ورته ووي فلما اخبروا بها، کله چې هغوی ولې د نبي علیه السلام د عبادت په باره کې خبر ورکړو چې نبي علیه السلام دونه عبادت کوي، نو کأنهم تقالوها، گویا چې دې ملګرو د نبي علیه السلام د عبادت ډېر کم وګڼو چې نبي علیه السلام خو ډېر لږ عبادت کوي، ډېر لږ عبادت کوي. نو فقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، چرته مونږ او چرته نبي علیه السلام، چرته مونږ او چرته نبي علیه السلام. وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، د نبی علیه السلام خو الله مخکیني وروستني ټول ګناهونه معاف کړي دي، زموږ حیثیت چرته نبی علیه السلام ته رسېږي، د هغه خو مخکیني وروستني ټول ګناهونه معاف دي. نو که هغه لږ عبادت کوي نو خیر دی، خو موږ به ډېر کوو. د دې کسانو مطلب دا و، د دې صحابو مطلب دا و. پوه شو؟ په دې کې دا خبره معلومه شوه چې پیغمبر چې دی دا معصوم عن الخطا، عن الګناه، ګناه نه معصوم وي، بس ګناهونو نه پاک پیغمبر.
د ګناهونو نسوي پاک وي. عصمت انبیا دا زموږ عقیده ده.